بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو تترنګونه. زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه یو ځل بیا تاسو سره په ډېر اهم موضوع خبرې کوونکي یو او موضوع دا د سټوډنټانو یا د هایر ایجوکیشن یعنی کوم د تعلیم هاي تعلیم د لپاره د هایر ایجوکیشن د لپاره د ام فل پی ایچ ډي لپاره خلک د پاکستان نه یورپ ته یا د دنیا نور ملکونو ته ځي او بیا خاص کر جرمني ته. نو په دې حواله باندې خبرې کوو چې خلک د پاکستان نه د تعلیم لپاره بهر څنګه لاړ شي او سپیشلی بیا جرمني ته څنګه لاړ شي. موږ په تیرو پروګرامونو کې په دې خبره کړې وه چې خلک د خپل وطن پاکستان نه د خپل علاقې نه د خپل چاپېرچل نه ډېرو په ګرانو طریقو باندې په انلیګل طریقو باندې د پاکستان نه وځي او یورپ ته امریکا کاناډا یا د دنیا نورو ملکونو ته چېرته چې ښې پیسې میلاویږي یا نه میلاویږي خو د خلکو سوچ دا دی چې ډېرې پیسې به میلاویږي هلته تګ کوي او د هغې دپاره داسې غلطې طریقې انفیر مینز انلیګل طریقې اپناوي خپلوي چې په هغې کې اکثر یا مرګ واقع کیږي یا قیدونه یا په میاشتو میاشتو خطرناک سفرونه. خو سټوډنټ ویزا یا د هایر ایجوکیشن دپاره چې خلک ځي نو هغه هم کله کله په پاکستان کې زموږ په وطن کې د داسې خلکو په لاس ورشي چې هغه تی پیسې هم ووهي وخت ورله هم ضایع کړي او د افسوس نه علاوه هغوی ته څه میلاو نه شي او کله کله ټیک خلکو په لاس هم ورشي او هغوی ته ویزا هم ولګي او د سټوډنټ د داخلو دپاره بهر لاړ شي. په دې حواله باندې خبرې کوو د ډاکټر نصیر خټک صاحب سره. هغه په جرمني کې دی پی ایچ ډي هم د هلته نه دی کړې ده او په دې حواله باندې به موږ خپل معلومات د خپل کتونکو اورېدونکو سره شریکوو. ډاکټر صاحب تاسو څه ویل غواړئ زموږ د دې علاقو نه چې کله خلک د بي ایس دپاره ځي یورپ ته یو کې ته امریکا ته اسټرالیا ته کاناډا ته نو دلته کې مختلف کنسلټنټ ناست دي او هغه کنسلټنټ چې دي هغه د هغوی نه پیسې هم اخلي او د هغوی وخت هم اکثر خراب شي کله کله او کله کله هغوی ته ویزې هم ولګي. نو تاسو څه ویل غواړئ چې جرمني ته راتګ د سټوډنټ لپاره څنګه دي په څه طریقو به راځي کم کنسلټنټ ته به ورځي په خپله به اپلای کوي او د هغوی بنیادي ضروریات څه دي پریکاشنري میجر څه دي؟ ډاکټر صاحب تاسو ته او زموږ ټولو کتونکو اورېدونکو ته زما طرف نه سلامونه احترامات. موږ به شروع کړو د بیچلر نه. د بیچلر نه به شروع کړو چې کوم ورته بي ایس ویلی شي. نو اوس چې کله بي ایس پروګرام دی هغه دلته کې جرمني لکه زه به د جرمني خبره وکړم. په جرمني کې دوه قسم ته څیزونه دي. یو د پروفیشنل ډیګري دی چې هغه دلته کې د فاخوخشولې ورته وایي. نو په هغې کې چې کوم دی لکه انجینیرینګ شو دا څیزونه شول او بل چې کوم دی دا چې کوم اکیډمیک ډیګري دی ساينس دی یا نور چې کوم پلان بي ایس دی. نو اوس چې کوم ته کله انجینیرینګ یونیورسټۍ ته راننوځې نو تا ته د 11 کالو ایجوکیشن ضرورت وي او چې کله ته یونیورسټۍ ته راننوځې نو بیا تا ته د 12 کالو ضرورت وي. ایون 13 کال چې هغې ته دلته کې ابیچور ویلی شي هغې هم ضرورت پېښېږي ځکه چې هغه به ته هم اګزام ورکوي. اوس چونکې مونږ خو لکه د دې ځای سیستم خبره نه کوو بلکې پاکستان نه چې څوک راځي هغو دپاره مونږ چونکې هغو خلکو پوهولو کوشش کوو. نو په جرمني کې زه به ووایم چې 100% پروګرامونه چې کوم دي دا په جرمن کې دي بي ایس. نو بي ایس کې به چېرته یو نیم پروګرام که چېرته په انګلیش کې وي نو ټول لکه 100% زه به ووایم چې په جرمن لینګویج کې دي. نو چې کوم خلک راځي هغو ته به 2 څیزونه پکار وي. یو خو چې هغو یا اف اس سی کړي وي یا اے لیول کړي وي او په ښه ګریډ سره کړي وي او بل کم از کم هغه B2 لیول جرمن لینګویج کړي وي. B2 لیول د دې نه مخکې څو لیولې دي؟ A1 A2 B1 B2 بیا ورپسې C1 او C2 هم شته خو هغه چونکې ته چې B2 وکړې نو بیا ته یونیورسټۍ ته ایډمیشن ملاو شي نو بیا مین ویل ته به C1 هم بیا وکړې لکه بیا زده کېږي چونکې B2 به کړي کم از کم. خیر لکه دې کې بیا هم لکه یونیورسټي ویری کوم لکه ځنه یونیورسټانې B2 غواړي ځنه C1 غواړي ځنه B2 غواړي وایي چې بیا کله ایډمیشن وشي نو هغې پورې بیا ته C1 وکړه. لکه دغسې مختلف کنډیشنز وي لکه دا پلین ټولو دپاره یو شانتې رول نه دی لکه زه دا نه شماري چې لکه ټول بس خو چې B2 دې کړي وي نو تا چانسز لکه ډېر زیات شي لکه ته ډېرو یونیورسټیانو ته الیجیبل شي. بیا چې کله ته راشې دلته کې چونکې مونږ خو 12 کاله سبق ویلي وي
نو دوی ته باندې یو کال په سکول کې وای دلته کې چونکې سکول ځکه ورته وایم چې دلته کالجز چونکې نشته دا هغه سکول وی نو هغه ګرامر سکول چې کوم دي هغه لکه اوم نوي تر دې د لسمه پورې پای کې سبق ویل شي نو چونکې تاسو پاکستان کې 12 کال سبق ویلي نو د لسم کال چې کوم دی د فاونډیشن وای دا به دلته کوي خو دې کې دا بیا کېږي چې فار ایگزامپل تا خپل سبجیکټ سره ریلیټډ په پاکستان کې په یونیورسيټي کې یو کال سبق ویلی وي نو هغه فاونډیشن هم تاسو بیا اف کې دی شي خدا یونیورسيټي وری کوي لکه دا هم لکه هر یونیورسيټي یو شانتي رول نه دی بیا چې کله اوس خلک به دا وایي چې موږ ته څه پکار دي لکه پاکستان نه موږ څه وګو یا کنسلټنټ تلل شو کنسلټنټ ولا کار په داسې کنه چې چونکې په جرمني کې په یونیورسيټانو کې فیسونه نشته دلته کې فیسونه ایجوکیشن فری دی ها ماشاءالله او نو نومینل غوندي فیس وی نو فیس نو صرف خپل د خوراک څخه بندوبست پکې اوس چونکې مونږ خلک کنسلټنټ ته ځکه زی چې مونږه یو بیسیک فارم چې کومي هغه په خپل نشو فل کولی بالکل او زه دا یقین سره توایم چې کوم سړی چې دغه سي فارمونه په خپل نشي ډکولې انسټرکشن په خپل نشي ډیټ کولې هغه د جرمني نه راز جرمني هغه د پاراسوټیبل د خپل ځان په غټ نه لایق کنسلټنټ باندې فارم ډکای او په خپل نه ډکای نو مطلب چې لکه جرمني هغه د پاراسوټیبل ځای نه دی هغه بدل د ډیګري ونه کړی شي هغه په فیل شي هغه د وجوهات دي مطلب د څه چې قدم تاسو ازرای مزاق نه وایي نه د دې خبره ده او دا خو زدي لکه تاسو یو خبرو کوم لکه دا یو خبره په دې کې تر یاد شو دا د 2008 نه کال 2008 نو خبر ده کوم د پاکستان د مردان یو الک راغلو ماستر لا نو دلته چې راغی نو یو بل الک ور سره یو بل الکو د پیټه نو هغه سره ما ملاو کوم ورته چې د ګایډ کا هغه ماستر کو پاسیم سبجیکټ هغه اول خبر دا وکړه ورته چې ورجانه د چل وکي چې هغه ټیم کې د یوټیوب او د فیسبوک او د سونه نوی راغلیو د واتس اپ وغیرہ نو هغه ورته چې د چل دی چې د یاهو میسنجر دی او د فیسبوک دی او د یوټیوب دا ټول سونه به ډیلیټ کړي کله د نقل ډیلیټ فیل کیږي ډایرکټ فیل کیږي بغیر څه د غورته لکه دا طریقې دي درکو فیل کیږي ها نو هغه وجه دا چې چونکې دلته کې هغه دا مطلب نه په یو کې کې اکثر لکه په کینیډا کې په استرالیا کې د یونیورسيټانو د فیس لپاره هغه ډیر تاسو سره ریلیکس وي ځکه چې هغه ته نفیس اخلي نو هغه نو غواړي چې سټوډنټ لوز کی دلته کې چونکې د فیس او دغه څه یو سیس هم نشته نو چې فیل کېږي لکه څوک درته صبر نه کوي نه سفارش ته نه پاست منی نه جړه منی نه قسم منی نه واسطه منی هیڅ نه منی نو فیل کېږي نو دی وجه راځي چې کوم سړی چې خپل انسټرکشن نشي ریډ کولای خپل فارم نشي ډکولای د دې مطلب دا چې دې سړی دلته کې نشي لري دویمه خبره دا چې تاسو خبرو وکړه چې لکه کنسلټنټ خدای ته کوي ویزا هم لګي هغه دلته راولي بیا وسکي هغه نه فردر وسکي نو دیرفور چونکه سټوډنټ ویزا چې کوم وي ستاسو سټوډنټ ویزا وی هغه منته یو صرف نومینل لکه یو شل کېنټي د هفتې یا په ځنه کیسز کې سلويفت کېنټي د میاشتې تا الاوډ وی د کار د نه ځات کار ته نشي کولای نو هغه منته ته خو ویزا نه لګي ته خو ویزا د سټوډنټ لګي دی اوس دا به سټپ وخایم چې فرست تاسو کې خپل ډاکومېنټس په پاکستان کې د آی بي سی سی نه کله یونیورسيټي ولا ډیګري ورسره غوډي یونیورسيټي ایچ اس سی نه اټیسټ کی باندې فورن افیس نه دی او کی او هغه نه پس کدا په انګلیش کې وی نو ټیک تا که په انګلیش کې نه نو بیا دی په اردو کې ډیګري یا سرټیفیکیټ نه هغه په کار د چې جرمن ته ترانسلیټ کی او هغه نه پس کوم دی بیا یو د دلته کې هغه دی د انابین یو ویب سټ دی د دې منیسټری اف کلچر والا نو هغه ویب سټ کې هغه باندې خپل سرټیفیکیټ یا ډیګري چې کومه دا هغه کتیم شي چې هغه د جرمني کمی ډیګري سره اکویوالنت هغه کمی ډیګري برابر ده کوم سرټیفیکیټ برابر ده کم کال برابر ده نو هغه ایون لکه ته هغه فیس ونه دي فیس مرته جمع کی بیا خپل سرټیفیکیټ ورته جمع کی نو هغه ته ایون هغه اکویوالنس سرټیفیکیټ هم ایشو کی چې لکه ته په دې ډیګري باندې په دې سرټیفیکیټ باندې ته په جرمني کې پسس د لپاره الیجیبل یې نو دام لکه دام په یو سټپ ته اکثر یونیورسيټي وز دا غواړي زما یو سوال دی په دې حواله باندې یو تاسو دا خبر وکړه چې دلته کې 13 ایئر ایجوکیشن پکار دی د بي اس لپاره جی یعنی زمنګ اف اس سی خو 12 ایئرز دی جی نو دا د لسم کال په بس شي کې سبق سره وي ځکه چې دلته خو نه ته یونیورسيټي ته داخله او کې یونیورسيټي ته داخله درکې ته اکسپټ کی په اف اس سی باندې اکسپټ کی هغه پته دا شرط کی دي چې ته په فاونډیشن ایئر په سکول کې تیرې
ها د یونیورسيټي نه یو کال مخکې الته سبق وې دلته کې باته دلته کې چې کوم د ګرامر سکول ورته وایي کنه دلته کې خو ها چونکې کالج نشته سکول ډایرکټ یونیورسيټي ده بیا سکول چونکې د لسمه پورې سکول وي ها نو ته به هغه سکول کې یو کال تیر کې هغه کې بده سوي د سړی هغه کې فاونډیشن لکه فار ایگزامپل که ساينس ولا دی نو بایولوژي په کې وایي ها ټیک میث په کې وایي انګلیش په کې وایي هغه کې به دوه مین سبجیکټ خلی مین سبجیکټ کوم دي جرمن انګلیش میث په دې کې به دوه سبجیکټ چوز کړي نو زمون خلک به ظاهر ده چې لکه هغه به میث او انګلیش چوز کړي نو میث او انګلیش په چوز کړي نور چې کوم دي سایډ سبجیکټ کوم دي هغه ډیپند کوي چې ته څه کې داخله اخلي ته په اکونومکس کې اخلي ته په بایولوژي کې اخلي ته په میث کې اخلي ته په پولیټیکل ساينس کې اخلي ته په لټریچر کې اخلي څه کې اخلي نو هغه مطابق بدري سبجیکټ نور چوز کړي هغه لکه هغه لیست الریډي موجود وي ټیک ده یو سټوډنټ داسې ځای فزیکلی د بیا د یونیورسيټي کې ایډمیشن ومغسته ده یو کال سبق وي مثال په آی ټي کې وي په یونیورسيټي په بي اس کې وي په بایولوژیکل ساينس کې څه وي دا یو کال د شماري ګل ته کله الته نشماري دا لکه د سې دا یونیورسيټي ویریکي خو یونیورسيټي اکثریت یونیورسيټي دا منی ځکه چې زموږ پاکستان کوم په فاونډیشن کې دغه سيزونه وی لکه براډ بیس سبجیکټ وي انګلیش وي او د سيزونه وي میث اورني وي کال کې داسې د سيزونه وي نو دی وجه هغه د سيز هم منی خو لکه ضرور نه ده ضروري چې ومني کې د شاته یو کال نور وي او لکه دا یونیورسيټي اډمنستریشن په ټیم کې هغه اختیار دي چې هغه اکثر د چې هغه کسمه ناس وی هغه اختیار وی چې لکه هغه وایي چې دا ټیک دی او نه دی ټیک خدا خو ډېره خولي خبره چې په جرمني کې هیڅ قسمه فیس نشته او تعلیم فری دی جی خو د دې سره زمونږ د خلکو ظاهره خبر ده دا خو موږ خو د ډیولپینګ کنټریز خلک یو تھرد ورډ چوته وي کنه موږ تھرد ورډ خلک یو نو دلته خلک دا هم تمساتی چې زمونږ بچي بهر تلل شي نو د پیسې مړولېږي نو الته یو سټوډنټ تاسو وی چې 40 غنټه الاود دي کار د لپاره په هفته کې نو کدا اته غنټه ورځې نو دا 15 ورځې شوې دا خبره څنګه شو نه په هفته کې په هفته کې په میاشت کې 40 غنټه یعنی په میاشت کې اته ورځې یعنی آلموست په هفته کې 2 ورځې 16 اورز په هفته کې سړی 2 ورځې کار کولای شي هفته اتوار چھٹی چې پګم ورځ یا چھٹے یا مسپخین کې 2 غنټه ډیلی کوي یا 3 غنټه کې دسی کنه دا کار کولای شي او اسی ډاکټر صاحب دې اندازه شته چې الته پر اور سومره یورو ور کوي minimum 14 یورو دي نن سبا minimum 14 یورو پر غنټه ها مطلب که سړی دا 15 سم کې دي شي 13 سم کې دي شي شرم کې دي او که minimum 14 دي نو مطلب که فرض کې سړی د ورځې 2 غنټه کار کوي نو 28 یورو ګټلی شي یعنی د خپل نور اخراجات په دې باندې پوره کولی شي او نو دویمه خبره دا دي چې لکه یو اهم پوینټ بلوم دی هغه دا دی چې اوس دته په دې اډمیشن باندې ویزا ملوي نه دته به 2 سيزونه پکاري دغه خبره دته دا خپل فاینانشل چې کوم ساوند نسته خپل فاینانشل دا به څوک چې پیسې راځي شتا یا نشته سره اوس دوه کسی کې دي شي یا خو چې ستا جرمني کې څوک سپانسر وي هغه تا سپانسر کی هغه ستا ریسپانسیبিলিټي واخلي چې هغه د سینه د چې لکه بس هغه ته لیټر درکې هغه بدلته کې د چې کوم فورن افیس دی یا د امیګریشن افیس دی هغه ته وزي هغه سره بل ډېر ډاکومېنټس وي هغه به د سیلري ګوري د سيزونه به ګوري او چې د منځ چرته قرضم نشته او د منځ چرته لکه مارګیج خو نشته او نور چرته ورکی لکه آیا د سره دومره پیسې بچت کیږي د سړی سپانسر کیو کنه لکه دا سیس به ویل کنفرم کوي او که سپانسر دی نوی بیا بته د یو کال 12,000 یورو 12,000 یورو مطلب دا دی چې 40 لک روپے تقریبا پاکستاني شوي دا بته بلاک کې بلاک مطلب دا دی چې دا به ته چاله ورکې نه دا بس خپل اکاونټ وي دا به کوم ځای د پاکستان کې وي دا اکاونټ کنه په جرمني کې وکړای دا انلاین یو اکاونټ دی فینټي به ولا کولوي فینټي به یو کمپنی دا هغه سره د انلاین اکاونټ کولويږي تب هغه ته 40 لک روپے ټرانسفر کی لکه 2000 یورو 40 لک نه وایم دا تقریبا د برابرۍ کې 2000 یورو دا برکیږي او 2000 یورو به ته هغه ته ټرانسفر کی په سټاپ اکاونټ کې به لکه سټاپ مرزه به داخلي خو هغه نه به ته په میاشت کې 0 نه زیات یورو نشي راخسته او دا یو کال خرچه را 2000 یورو پر منت او دا څنګه شي کوي ته سړی نه قرض راوخلی چې راکې یو میاشت نه پسته ته پس کوم نه او بیا بلاک اکاونټ ټول نشي راځته نه میاشت کې صرف 0 یورو راځته شي نو لکه دا یو بل ریکوایرمنٹ دی اهم چې بلاک اکاونټ بم جوړه او پاګه کې با 2000 یورو ورچه ډاکټر سے پدې کې چونکه زمونږه اوس د اول کال ګران وی ځکه چې ټیک دا یو 0 یورو چې کوم دي دا خو د جرمن سټوډنټانو د سټانډرډ مطابق دي کنه چې هغه په ویکند باندې بار ته ومزي په ویکند باندې بهر چکر ته ومزي لکه شراب ومسکی او پارټیوم اټینډ کوي لکه هاي فای ژوند تیری
او زمونږ چې کوم سټوډنټان دي زمونږ سټوډنټان لکه زما خپل خیال دی چې لکه د دې نیمه هغوی خرچه کوي لکه تعلیم ته بیا بچت کیږي 1500 یعنی 500 یورو باندې گزاره کیږي دا نیم شپږ سوه کې ښه ښکلې ګزارای کیږي ها ټیک شو اوسه دې ګټلې هم شي اوس چې ته نیم شپږ سوه تا سره لکه ته خرچ کوي او لکه دغه سي 3.5 ورته ګټي نو لکه 300 نه خرچ لاله نو بیا چې بل کال ته کله ویزا ایکسټند کوي نو تا ته ډېرې کمې پیسې پکاري بیا ځکه دغه پیسې خو بالکل سم موجود دي الریډي و موجود دي بالکل ټیک صحیح او دا هر کال د لپاره د 2000 پکار دي دا به تا ته مخکې پکاري کیږي دا لکه دا تا نه 2000 نه په نیکسټ ایئر بیا پکاري کنه نه مطلب دا د بلاک اکاونټ چې دا یو کال خول 2000 شوي ته دا یو کال تا تیر کو دویم کال ویزا یو تا ته یو کال ویزا شو کال نه پسې ته بیا ویزا رینیو کوي ته چې بیا ورشي هغه ته پیسې وخایا 12000 یورو بیا شي بیا بخی اوس خو چونکه پکار دی چې تاسو سره الریډي شپږ وزره پکې موجود دي یا 3000 پکې موجود دي نو دغه 300 یورو که سره کمی وي هغه بیا پکې ایڈجسټ کی ها ډاکټر صاحب دا اوس وایي چې زمونږ هغه نه پس بلم کار کې دي شي لکه چې یو ځل راغلی کنه بیا ضرور نه دی چې ته بیا کال ولا خای بیا ته نه همیشتو پیسې سره برابرې نه همیشتو ویزا اخیستې شي او که شپږ میاشتو سره برابرې نه شپږ میاشتو اخیستې شي او د کال لزیات ملوي 18000 یورو سره یو نیم کال مغسته شي هغه مخستې شي ګډ صحیح ټیک ده تر څو چې ستا ډیګري نه پوره شي دا کې ډیګري نه پوره شي ډاکټر صاحب دا دوه زمونږ سټوډنټان به شاید چې ودی کې ډیر زیات دلچسپي لري زمونږ کتون کې اوریدونکو چې زمونږ کم ماشومان چې اف اس یو کې په انجینرینګ کې یا میډیکل کې نو دې لپاره اسی او ستن په جرمني کې څومره مارکس پکار دي په پاکستانی مارکس او ته پته لري څومره مارکس په پکاري چې هغه د اډمیشن وکړي شي البته اوس ډاکټر صاحب بل کیسه ده مارکس هو خپل اهمیت ته د مارکس ویټیج چې کوم دي دلته یونیورسيټي اډمیشن کې به 40% وي 40% باندې مارکس ویټیج او نور به ټیسټ وي خا ټیسټ پور کوي هغه جرمن والا ټیسټ په عمر کې هغه بي 2 لیول نه بي 2 هغه بل څه دي هغه د پاس کو د سرټیفیکیټ راغی بي 2 لیول د کړه دی نو ټیسټ پس شي کی په سبجیکټ کې کوم سبجیکټ ته ور کوي او دا انلاین ډیپند کوي لکه څنګه ور کوي ها نه اوسره په پاکستان کې دی ناشته دلته په سواد کې ناشته په کرک کې ناشته هغه کې د سیم کې لکه دې کې لکه بیا د هم یونیورسيټي ویری کوي ها دا لکه د یونیورسيټي سبب دی لکه دا غو کار دی لکه ایون بغیر ټیسټ نه هم هغه ایکسپټ کوي په ځنه صورتو کې ها نو اډمیشن سکیور کې دی شي هغه ته وی راشه په دې کې زما خپل د خیال دی چې لکه سټوډنټانو د لپاره لکه زه که فار ایگزامپل څوک راغواړم غوړه لار څه کې دی شي چې ته په پاکستان کې بي 1 اوکي بي 1 نو بي 2 لینګویج لیول ته جرمني ته راشي ها لکه دغه د څلور میاشتې لینګویج کورس کې کنه اب دوه A1 A2 شو B1 دیم وکړو او بیا ته جرمني ولا ام بي سي ویزا هم په اسانه سره درکې چې هغه ته پته ولګي د سړی سیریسلی B1 کړي د کنه مطلب دا سیریس دا راغو تکواړي نو ته چې B2 اوکي دلته کې نو B2 دوران کې ته ځان له یونیورسيټي کې اډمیشن هم ګوري صحیح لکه ټول غوړ لار ده ټیک ده او بل خبرم کوجی زموږ یو کولیګ دا زموږ د ایچ آر مشره ده نو هغه نه ورځ ما ته پوس کو اسی لکه مونږ عام خپل افیس کې شپ مرګو لکه دا کمپیریزن مکو پاکستان ته نو هغه ما ته وی چې په خپل خاندان کې لکه زه صرف ایجوکیټډ یم نو مو څه چې لکه څه مطلب دی ما ته وی لکه یونیورسيټي ته زلاړم کنه پکې لکه دلته کې ایجوکیټډ هغه ته وی چې یونیورسيټي ته لاړ شي اوس اکثر خلک چې کوم دي دلته کې اغازي ووکیشنل طرف ته ها ټریننګ زري ووکیشنل سایت چې کوم دی کنه دلته کې هغه ډیر زیات پښتونټانو کې مقبول دي هغه کې څه وی بیا خبرې راځي پرون زه په ګاډي کې سره روان وم مخامخ یو لک راغی د بنگلاديش ته زموږ په پیژندګلو مده نو هغه په دې ټرین کې د ټیکټ چکر دی ها نو هغه نه یو ورځ ته پوس کوم چې لکه څنګه چې دغه ماته یا درې میاشتې ټریننګ وو نو بس جاب راته ملو درې میاشتې ټریننګ وکړو بس جاب راته ملو شو بس خپل جاب کوم نو اوس لکه دغه څه د ټرین ډرایور شپږ میاشتې ټریننګ دی څنګه ټیکټ جاب ټیکټ چکر او لکه دلته کې په جرمني کې ډاکټر صاحب دا پروګرام زموږ پرو شو 300 په پاکستان په جرمني کې 315 مختلف ټیکنالوژیز دي لکه ووکیشنل ټریننګز دي 315 دا او کې شو اوس زیات شوي دا زموږ معلومات مې چې کال نیم زړه وي کنه نوې ټیکنالوژي هم پکې راځي کنه خو بهر حال کته وای درنیم سو خو شات کوم دي ووکیشنل ټریننګ ټایپس دي
او تا هغه وکړه په 2 میاشتې 4 میاشتې 6 میاشتې کې او بس بیا جاب کوه. لکه 3 میاشتې ولا هم شته 6 میاشتې هم شته کال هم شته 3 کال هم شته ټیک ده. او دا خو ټول زمونږ خلک خو او دا ټول زمونږ پیډ خلک وي ډیګري شوقیان دي. د کې کلی سیز درې چې دا پیډ وي د دا کې د paid ټریننګ هم پیډ وي. ښه ټریننګ هم پیډ دی. واه ګډ دا صحیح ده. نو دا خو زمونږ سټوډنټانو ته یو بل هم ډېر مکمل او شده زده لکه مونږ طرف ته چې پاکستان کې خلک صرف د یونیورسيټي د بیس سوچ کوي ځکه چې پاکستان کې ووکیشنل اپورتونټیز نشته جاب نشته کنه جاب نشته نو دی وجه مونږ خلک ټول سوچ کوي چې یونیورسيټي ته بزم کنه بیس جرمني ته ځم خو بیس پکوم پی ایچ ډی وکوم او ام فل وکوم او دلته کې اکثر خلک چې کوم دی هغه ته مات څنګه وي کنه چې لکه هغه او وخت نه ځای کوي ډایرکټ جاب ته پیسې ګټي چې د شلو کالو کېږي کنه نو هغه بس تنخواه شروع شوی ګډ او دا چې کوم کله پورې غریب په پلار امور باندې دغه دا ډیپندنټي دا وځه د پروګرام وخت زموږ ډیر شو زما یو اخیری سوال دی چې زموږ خلک ماشومان چې چا اف اس سی کړي هغه په خپل څنګه آغاز کوي د دې سرچینګ ګوګل کې به اډمیشن سرچ کوي پروفیسوران به سرچ کوي یونیورسيټیز به سرچ کوي یا د خپل کورس مطابق اوس خو چې چیټ جی پی ټی او نور ای ټولز هم ډیر راغلي دي نو یو ماشوم به سٹارټ څنګه واجی دا اخیری سوال دی او بیا پروګرام ختمو ځکه زموږ پروګرام وخت ډیر شو. اول سٹارټ دا دی کنه چې اول د دا سوچو کی چې آیا زه جرمن لینګویج د کوم کنه زده کوم اول خو جرمن لینګویج درې چاو اول د هغه باندې وګوري لکه جرمن لینګویج کوم دی هغه په پاکستان کې ډیفرنٹ انسټیټیوشنز هم شته لکه مختلف خلک ایون انډیویډوال لیول باندې هم خای لکه ما خپل چې تخیل نه خو بهر لکه ایون لکه آی کین اولسو ټیچ لکه ما ته هم مسله پکې نشته لکه B1 لیول پورې لکه ما ته په ټیچینګ مسله نشته په ایون په دا کې په جرمن لینګویج کې نو جرمن لینګویج اول دی او بیا چې کوم دی هغه نه پس به بیا نور سوچ کوي چې کومه ټیکنالوژي ته ځم یا انجینیرینګ کوم یا اوس بلډینګ کوم دا وختي ما چې سره بل چې سره خبره کړې و لکه فار ایگزامپل چې کوم ځای کې جاب کوم زمونږ په انسټیټیوشنز کې فار ایگزامپل دلته کې د میډیکل یونیورسيټي دا نو د نرسنګ او دا ډیفرنٹ لکه اپریشن تھیټر غای او نرس او پلان او ډیګری او دا انستیزیا ولا او دا لکه دلته کې موږ سره هغه غواړي ګرځي ورپسې یاره B2 لیول پکار دی او لکه پټک کی ویزا ورکړي لکه 3.4 یورو دا اول ورځ نه تاسو ملويږي لکه تاسو نه د بلاک اکاونټ ضرورت سنتي ضرورت ده یو روپیم ضرورت ترته نشته صرف د B2 خو چې نرس او B2 لینګویج ده نرس نه وي تای میټرک تی کړي وی ساينس سره او B2 لیول دی کړي بس راځل ته کې نرس دلته کې نرسنګ کوي کنه لکه درې کاله ټریننګ او تنخواه باندې درې کاله ټریننګ کې پتا ته اول کال 1300 بیا 1400 بیا 1400 او بیا ډایرکټ ګارانټیډ جابونه دي او 3000 یورو نه وي تنخواه سٹارټ ګډ دا ډېر اپورتونټیز ډاکټر لکه دا سایډ ما تاسو ته وکړم چې بون خلک چون کې صرف د یونیورسيټي طرف څخه سوچ کی نو اصل کې زمون خلکو ته زیات سوټ کی د ټریننګ سایډ دا دلته کې اوس ګډ وکړوي زمونږ په نړۍ پروګرام کې خو زمونږ کتونکو اوریدونکو ته دا شوه چې د هغې بچي یا هغې په خپله هغې فیسي کړی او هغه په نرسنګ کې یا په میډیکل لاین کې شوقي یا خاص کر په دې هیلث الایډ ساینسز هیلث ساینسز کې خاص کر نرسنګ او هغې B2 لیول وکړي د لینګویج نو هغې ته کنفرم اډمیشن دی او جاب هم کنفرم دی لکه دا نه دینه لو فار ایگزامپل ډیر جابونه دي چې هغه کې B1 پکار دي لکه د ټریننګ ته غوته B1 پکار دي نو ته B1 او کې B1 باندې هم درته لکه مختلف ټریننګونه دي چې هغه کې لکه دومره ډیر هاي لینګویج ضرورت نه دا ټیک ده ما تاسو ته چې 300 ټیکنالوژیز دي نو هغه کې چې کوم یو ستاسو خو لکه دا خبره ډېر لوی رینج دی خو په کار دي زمونږ کتونکو اوریدونکو زمونږ د دې پروګرام نه فائدہ والی دغه 300 ټیکنالوژي سرچ کی په خپل بچو باندې سرچ کی او بیا هغه ته اپلای وکي لینګویج چې لازمي دی جرمني لپاره د جرمن لینګویج نه علاوه هغه 99% الموست دي چې د کورسونه جرمن لینګویج خامخا زده کوي نو دا بنیادی څلور پنځه غټي خبرې دي زما درخواست دی چې زمونږ کتونکو اوریدونکو زمونږ د پروګرام وګوري لایک کی په دې کمنټو کې او تاسو سوالي دا زمونږ په دې تترنګونه چینل سبسکرایب کړئ د دې په کمنټ سیکشن کې تاسو سوال کولای شئ ډاکټر صاحب او یا زه کوم ته سورم د سوال جواب درکولو جوګو هغه تاسو درکو دلته کنه ډاکټر صاحب تاسو ټول سوالونو جوابونه درکې د جرمني په حواله باندې تاسو کمنټ وکړئ او در روان پروګرام چې هغه به د هایر سټډیز لپاره ان شاء الله دا غیر لپاره زموږ سره اوسئ د الله پامان